په کروي سطحې باندې انکسار. موږ تاسې وایو انکسار په نور کې هغه وخت رامنځته کیږي چې کله نور له یوه شفاف محیط څخه بل شفاف محیط ته داخلیږي، او انکسار هم رامنځته کیږي د جلاوالي پر سطحه باندې. نور په مستقیم مسیر راځي، د جلاوالي پر سطحه مسیر تغییر کوي چې دې ته موږ وایو انکسار. بیا وروسته په همغه مسیر باندې بیا هم مستقیم روان وي، نو د جلاوالي سطحه باندې انکسار رامنځته کیږي. موږ تاسې یو موضوع کار کړې وه، حقیقي او ظاهري ژوروالی، په هغه کې د جلاوالي پر سطحې انکسار راتلی، خو دا د جلاوالي سطحه څه ډول سطحه وه؟ مستوي سطحه. اوس موږ تاسې څه وایو؟ په کروي سطحې باندې انکسار، یعنی مطلب څنګه؟ نور رالی پر دې دا بل محیط دی، فرض وکړئ دې محیط ته زه ووایم چې لومړی محیط، دا لومړی محیط سو، او د انکسار ضریب یې یادوم n1، او دا دوهم محیط، او دې ته به هم د انکسار ضریب یاد کو n2. اوس نور له یوه محیط څخه راځي داخلیږي دوهم محیط ته، د جلاوالي پر سطحه باندې انکسار راځي، خو د دې درس توپیر دا نور سره دا دی چې دلته دا د جلاوالي سطحه کروي ده، مستوي سطحه نه ده. او دا په عملي لحاظ باندې په اکثریت نوري وسایلو کې چې کله نور له یوه محیط څخه بل ته داخلیږي، دا د جلاوالي سطحه باندې چې انکسار راځي هغه سطحه کروي وي. نو موږ غواړو په کروي سطحه کې د انکسار مطالعه کو، او زموږ اصلي هدف دا دی چې د جسم څخه چې وړانګې پر دې سطحه ولګېدلې، تصویر داخل کې تشکیل سو. په کوم ځای کې تصویر تشکیل سوی دی؟ زه د دې تصویر واټن غواړم پیدا کړم. مګم څنګه دی دا سطحه؟ د دې مبحث تر ټولو مهمه برخه یې همدا ده چې انکسار واقع سوی دی د جلاوالي پر سطحې، خو دا د جلاوالي سطحه مستوي سطحه نه ده. دا زموږ تاسو په سترګو کې هم دغه رقم مسله ده. د یو جسم څخه وړانګې رالې پر سترګه ولګېدلې، دا د سترګې سطحه چې انکسار واقع کیږي، د هغه او د هوا د دوی دواړو ترمنځ دا سطحه چې واقع ده چې انکسار ورباندې راځي، دا سطحه څه ډول ده؟ کروي ده. او تصویر هم چیرې تشکیل کیږي؟ دننه په دې دوهمي محیط کې. نو دلته هم تصویر چیرې راځي؟ دننه په دوهم محیط کې. دا عدسیه نه ده، دا د عدسیې سره مه غلطوئ. ولې؟ عدسیه خو دوه انکساري سطحې لري، دا خو دا انکساري سطحه سوه، نور نو دا محیط مکملا دا محیط دی، نور دا محیط نه دی خلاص. لکه هغه د حقیقي و ظاهري ژوروالي چې د اوبو سطحه وه، نور پر ولګېدی، د دې مستوي سطحې وروسته نور مکمل بل محیط و، په دې کې مکمل نور بل محیط دی. زموږ تاسې هدف څه دی؟ د جسم واټن تر انکساري سطحې پورې، د دې نوم څه؟ انکساري سطحه. د تصویر واټن تر انکساري سطحې پورې د دوی ترمنځ اړیکه غواړم پیدا کړم، او دا اړیکه په نور فیزیک کې یو له ډېرو مهمو اړیکو څخه ده. د دې اړیکې استخراج اتمي زده کوئ. کله چې تاسو د دې استخراج زده کوئ، زه یو ځانګړی حالت په نظر کې نیسم، په هغه حالت کې چې څومره تغیرات راسي، دا میتود چې وایو بیا به تاسې ټولې اړیکې ترلاسه کولی شئ. نو دا حتمي مسله ده، دې کې کار کوو. مګم د فورمول د استخراجولو دپاره ځینې فرضیې په پام کې نیسو تر څو چې زموږ کار راحته وي، کار مو اسانه وي. لومړی خو دا دی چې زه به جسم نقطوي فرض کړم. دا سو جسم، دې ته به زه ووایم او، دا جسم رالی، جسم مو نقطوي فرض کړی. توجه ورته وکئ، دا انحنا مرکز لري که نه؟ او دا یو مرکز لري دلته، تاسې تصور وکئ دا یې مرکز وي، دا نقطه، دا نقطه مرکز دی، زه به دې ته ووایم سی. هره کږه سطحه یو د کوږوالي مرکز یا د انحنا مرکز لري. اوس زه غواړم د دې نقطوي جسم تصویر پیدا کړم. ما جسم نقطوي نیولی دی د دې دپاره چې اړیکه اسانه ترلاسه کړو، که نه دا شرط نه دی چې حتما باید جسم نقطوي وي. دوی اړیکې به په نظر کې ونیسو. یوه دا دوې وړانګې، یوه دا وړانګه څنګه ده؟ دا وړانګه داسې راغله، اوس د نارمل سره زاویه څو راځي؟ 0. نو دا وړانګه څنګه داخلیږي؟ پرته له انکساره. دا یوه منکسره وړانګه سوه، ستاسې دې په یاد وي. اوس وایاست د تصویر دپاره بله وړانګه هم ضرورت دی. نو بله وړانګه، هره وړانګه چې تاسې په نظر کې نیسئ، زه به دا وړانګه په نظر کې ونیسم. دا یې بله وړانګه. دلته اوس نارمل رسموم. دې خط ته نارمل وایي چې له مرکز څخه تیر سي. دا خط سو نارمل.
دغه نقطه باندې نور ولګېدی د دې نقطې به هم نوم کښېږدو فرض وکړئ څه ا. اوس وایاست دا په خپل مسیر تلای سي دا نور خپل په مسیر نسي تلای. لومړی زه داسې یو حالت فرضوم دا محیط غلیظ دی نظر دې ته. نو چې محیط غلیظ دی وایاست وړانګه کم طرف ته ماتېږي؟ د نارمل خوا ته ماتېږي. د نارمل خوا ته کیدای سي داسې ماته سي چې د دې سره تقاطع ونه کړي، کیدای سي داسې هم ماته سي چې تقاطع وکړي. دا یوه وړانګه دا بله وړانګه دا راله. هر ځای چې تقاطع وکړي دې وړانګې هغه عبارت د چیش څخه سو؟ هماغه تصویر سو. دا یې آی تصویر دلته تشکیل سو. دې نقطې ته به هم زه یو نوم ورکړم. فرض وکړئ دې نقطې ته ووایم بي. د دې نقطې نوم بي. اوس موږ تاسې هدف څه دی؟ څه شي غواړو پیدا کړو؟ او بي دا فاصله دې ته زه وایم پي. دا عبارت د څه څخه دی؟ د جسم فاصله تر انکساري سطحې آی بي، د آی څخه تر بي پورې، یعنی د تصویر څخه تر انکساري سطحې دې ته به زه وایم کیو. او د مرکز څخه تر بي پورې دې فاصلې ته څه ووایو؟ سی بي. دا خو شعاع ده. د لومړي محیط د انکسار ضریب څه دی؟ ان یو. د دوهم محیط د انکسار ضریب ان دوه. لومړی محیط څخه زموږ مطلب څه دی ووایاست؟ چې جسم پکښې کې واقع دی. که جسم دلته واقع وي بیا دا لومړی محیط سو. لومړی محیط جسم واقع دی، دوهم محیط تصویر واقع دی. تصویر کیدای سي هم په لومړي کې راسي، جسم هم لومړی تصویر هم. نو موږ داسې وایو جسم چې په هر محیط کې دی هغه لومړی دی، هغه بل محیط څه دی؟ دوهم. که تصویر پکښې کې راغی که تصویر پکښې کې رانغی دا شرط نه دی. اوس زه غواړم داسې یوه اړیکه جوړه کړم چې هغه د پي کیو آر ان یو او ان دوه ترمنځ وي. او د دې اړیکې نوم به بیا څه کښېږدو؟ د جسم او د تصویر واټنونه تر انکساري سطحې پورې، خو داسې انکساري سطحه چې هغه کروي وي. چې عمومي اړیکه جوړه کړو بیا په هر ځای کې که د جلاوالي سطحه کروي وه د هغه د انکسار مسله به زموږ تاسې زده وي. ښه اوس توجه ورته وکړئ. د فورمول د ترلاسه کېدو لپاره دلته ځینې زاویې تاسو ته یادوم دې ته وګورئ. دغه زاویه دې ته به زه ووایم الفا. دغه زاویه چې د دې نارملو د دې ترمنځ ده دې ته به ووایم بیتا او دې زاویې ته ووایم تیتا. دا زاویه تیتا راغله. دغه کومه زاویه ده ووایاست؟ د وارده وړانګې او د نارمل ترمنځ آی. دغه کومه زاویه ده د منکسره او د نارمل ترمنځ آر. د فورمول استخراج درې اسانه میتودونه لري، درې اسانه پړاوونه لري. هر ډول حالت کې تاسو په خپله ترلاسه کوای سي. دا حتمي زده کړئ، مهمه موضوع ده. درې اسانه پړاوونه څنګه دي؟ د سنل د قانون څخه به شروع وکړئ چې انکسار راغلی. چې د سنل د قانون څخه مو شروع په وکړله آیو آر زاویې په الفا بیتا تیتا تبدیل کړئ. الفا بیتا تیتا تبدیل کړئ په واټنونو. درې پړاوونه څه وه؟ د سنل قانون اول پړاو، دوم پړاو آیو آر په الفا بیتا تیتا بدل کړئ. دریم پړاو الفا بیتا تیتا بدل کړئ په واټنونو. صحیح ده؟ مګم اوس توجه کوئ چې ما درته ویل موږ د دې دپاره ځینې فرضیې لرو. څنګه فرضیې؟ فرض کوو چې زاویې ډېرې زیاتې کوچنۍ دي. زاویې ډېرې کوچنۍ دي. دا موږ خپل د اسانۍ دپاره دا کار کوو چې فورمول اسانه پیدا کړو. زما مطلب دا دی دا څومره زاویهګانې چې دلته تشکیل سوي دا څه رقم زاویهګانې دي؟ ډېرې کوچنۍ. ولې لویې زاویهګانې نسي راتلی؟ راتلی سي، اما کله چې زاویه لویه راسي په همغه حالت کې د جسم څخه یوه وړانګه نه ده تلې، کوچنۍ زاویې خو هم موجودې دي. نو زه فورمول د یو حالت دپاره چې پیدا کړم هغه خو په ټولو حالاتو کې کار ورکوي. او ما ته اسانه کم حالت راغی چې زاویه کوچنۍ په نظر کې ونیسم. د کوچنۍ زاویې کمال څه وي؟ دا زموږ تاسې فرضیه ده د دې فورمول دپاره چې موږ یې کاروو. د کوچنۍ زاویې کمال دا وي که چیرې تیتا فرض وکړئ ډېره کوچنۍ زاویه وي، ساین یې د خودې زاویې سره مساوي دی او خودې زاویه یې د تانجانټ سره مساوي ده. د ډېرو کوچنۍ زاویو لپاره دا قصه په یاد ولرئ. ساین، زاویه، تانجانټ دا درې سره یو له بل سره مساوي دي. اوس توجه وکړئ هغه لومړی پړاو ته راځم. وایاست په لومړي پړاو کې مو ویل څه وکړئ؟ د سنل د قانون څخه شروع کړئ. دغه نقطې باندې انکسار سوی. وایاست د سنل قانون په هر محیط کې چې زاویه ده د هغه ساین ضرب د هغه محیط د انکسار ضریب
پار محیط کې چې زاویه ده د هغه زاویې ساین او د هغه محیط د انکسار ضریب. نو دلته زاویه آی ده او د انکسار ضریب هم څه دی ان یو. نو ان یو ساین آی مساوي په ان دوه ساین آر. دا اوس موږ تاسې لومړی پړاو، اما دا لومړي پړاو کې لږ نورم کار کوم. داسې کولی سم ولیکم ان یو ضرب آی مساوي په ان دوه ضرب آر. دا نو د دې خبرې په اساس چې زاویې ډېرې کوچنۍ وي ته کولی سې څه وکړې د زاویو پر د ساینونو پر ځای زاویې ونیسې. اوس وایاست ما تاسې ته ویلي دوهم پړاو یې څه دی؟ آیو آر بدل کوي په الفا بیتا تیتا. دا چې بدل کړه وروسته الفا بیتا تیتا تبدیلوو په څه شي باندې؟ په واټنونو باندې. راځم اوس دوهم پړاو ته. څنګه یې تبدیل کم دا؟ الفا او آیو آر څنګه تبدیلوي؟ یو اسانه اندازه کاروي. تاسې دې ته وګورئ، دې مثلث ته وګورئ، او سی ای مثلث، دې نقطې ته مو ای ویلی، او سی ای مثلث. په دې مثلث کې دغه آی خارجي زاویه راځي که نه؟ کله چې آی خارجي ده، آیا موږ ویلی سو چې خارجي زاویه د داخلي غیر مجاور له مجموعې سره برابر دی؟ نو آی څو رالی؟ الفا جمع بیتا. دا دی د آی مشکل حل سو. الفا جمع بیتا ان دوه. اوس آر ته هم همداسې یو هندسه وکاروئ. دې مثلث ته وګورئ، ای سی آی مثلث، ای سی آی مثلث. په دې مثلث کې بیتا خارجي زاویه ده که نه؟ وګورئ د یوې زولې د امتداد او د بلې زولې ترمنځ راغلې ده. بیتا خارجي زاویه ده. نو دا چې خارجي زاویه ده، آیا بیتا د آر د تیتا له جمع سره برابر سو که نه؟ نو که بیتا مساوي دی آر جمع تیتا، آر څه راځي؟ بیتا منفي تیتا. د آر پر ځای مو ولیکئ بیتا منفي تیتا. بیا وګورئ خارجي زاویه ده بیتا، خارجي زاویه مساوي ده دوه داخلي غیر مجاور مجموع آرو تیتا. تیتا مو دې طرف ته راوستی، څه شي جوړ سو؟ بیتا منفي تیتا. موږ تاسې دوهم پړاو تکمیل کوئ. دا دی زه به دا درته ضرب هم کم جوړ به کم یو اندازه ضرب کوي. دا ان یو ضرب الفا جمع ان یو ضرب بیتا مساوي ان دوه ضرب بیتا او منفي ان دوه ضرب تیتا. دغه دې طرف ته را انتقالوم، څه شي جوړیږي؟ ان یو ضرب الفا جمع ان دوه ضرب تیتا. دغه ځای یو لږ اسانه راته ووایست، ان یو بیتا که دې طرف ته انتقال کم منفي راځي که نه؟ بیا دلته څه شي پاته کیږي؟ ان دوه بیتا منفي ان یو بیتا، ان دوه بیتا منفي ان یو بیتا. نو بیتا مې په دواړو کې مشترک ونیوئ. دا اوس موږ تاسې دوهم پړاو. هماغه خبره راله که نه؟ اول مې د سنل قانون وکاروئ، دوم پړاو کې مې آیو آر په څه شي بدل کړه؟ وګورئ ټولې زاویې څه دي؟ اوس به دا زاویې تبدیلې کوي په واټنونو. زاویه په واټن څنګه تبدیلوئ؟ دا راته وایاست زاویه له تانجانټ سره مساوي ده که نه؟ نو زه د هرې زاویې پر ځای د هغه زاویې تانجانټ نیسم، د هرې زاویې پر ځای د هغه تانجانټ نیسم. اوس نو توجه کوئ دریم پړاو ته. ان یو الفا د تانجانټ دپاره ته باید یو قایم زاویه مثلث ولرې. نو دې ته وګورئ چې زه یو قایم زاویه مثلث جوړ کړم. دا نقطه عموداً دلته وصل کوو. دا نقطه چې عموداً وصل کړه دې نقطې ته به زه څه ووایم؟ اچ. اوس نو دوهمي فرضیه وګورئ، بی او اچ یو بل ته ډېر نږدې دي. دا زموږ تاسې بله فرضیه، یعنې دا د بي څخه تر اچ پورې دغه واټن څخه صرف نظر. اوس نو موږ تاسې دلته قایم زاویه مثلثونه لرو. راته ووایاست الفا تانجانټ یې دا الفا سوه، دا قایم زاویه مثلث دی. تانجانټ یې راته ووایاست مقابل پر مجاور. مقابل څه دی؟ ای اچ مجاور او اچ. نو د الفا پر ځای مې ولیکئ ای اچ پر او اچ جمع ان دوه. د تیتا پر ځای بیا تانجانټ راواخلئ. تیتا دا مثلث دی ای اچ آی مثلث. تانجانټ تیتا مقابل ای اچ مجاور اچ آی. نو دا رالی ای اچ
پر اچ آی مساوي دا په خپله n2 منفي n1 بیتا. اوس د بیتا تانجانټ راواخلئ. دا مثلث ویني د بیتا تانجانټ AH پر HC نو دا رالی AH پر HC. دا وګورئ AH اطراف چې پر دې تقسیم کړي دا له منځه ځي که نه دا خو له منځه ولاړئ. دلته څه شي پاته سو N1 پر OH. اوس وګورئ چې OH څه شي دی. دا بل پړاو نو زه څلرم نه ورته وایم د هغه به د دریم وشمېرو. اوس وګورئ دلته کومه زاویه وینئ ټول واټنونه دي که نه ټول واټنونه دي مګم دا واټنونه هندسي دي. تاسې به دا واټنونه تبدیل کړئ په نوري. څنګه په نوري تبدیلوو؟ OH د O څخه تر H پورې دې واټن ته به زه ووایم کله چې B او H نږدې دي OH او OB یو واټن سو او OB عبارت د څه شي څخه و P. دا نوري واټنونه راله نو N1 پر P جمع AH خو خلاص سوی. دا ویني په هر یو کې مو H درلود اطراف مو تقسیم کوي دا ختم سو. N2 په صورت کې دی N2 په صورت کې HI د H څخه تر I یعنی معنا د B څخه تر I او دا څه و د تصویر فاصله Q. نو دا رالی Q مساوي N2 منفي N1 AH خو خلاص دی دا N2 منفي N1 په صورت کې راځي HC. وګورئ ورته HC یعنی CB څه دی شعاع. دا مو ولیکئ R. بالاخره اړیکه جوړه سوه او ما تاسو ته په شروع کې ویلي وه د PQR N1 N2 ترمنځ اړیکه پسې زموږ ګرځو. دا اړیکه مو پیدا کړه. اوس دا اړیکه موږ ته څه بیانوي؟ له کروي انکساري سطحې څخه د جسم او د تصویر واټنونه بیانوي. په دې ځای کې موږ ته څه شي معلوم وي؟ د دې کروي سطحې شعاع یو طرف د انکسار ضریب د بل محیط د انکسار ضریب دا موږ ته معلوم وي. جسم چې په هره فاصله واقع کو تصویر یې لاس ته راځي. شعاع خو موږ ته مشخص وي چې د دې شعاع څومره ده. د انکسار ضریبونه موږ ته معلوم دي. جسم چې مې په هره فاصله واقع کوي کیو زما لاس ته راځي. دا و د کروي انکساري سطحې څخه د جسم او د تصویر واټنونه او په ډیرو نوري وسایلو کې همدا اړیکه کاریږي. اوس نو ګورئ تاسې کولی شئ په خپله ځان ته داسې حالتونه جوړ کړئ چې د دې په رقم نه وي. په دې کې ډېر امکانات شته رقم حالتونه جوړو. اړیکه یې را پیدا کړئ خو په ټولو حالاتو کې چې اړیکه پیدا کړئ آخري جواب به یې همدا وي. په دې کې به تغیر نه راسي. متوجه شولئ؟ او بله مسله موږ تاسې په دې کې د محراقي فاصلې په نامه کومه خبره نه لرو. ولې؟ دا د محراقي فاصلې مطلب هغه وخت راځي چې دوی انکساري سطحې وي. دلته کله چې وړانګه وارده سوه په دې بل کې روانه ده. دلته د محراق مسله یا د محراقي فاصلې مسله دلته و دا مفهوم دلته وجود نه لري. دا خبره بیخي سته نه. ګورئ اوس نو کیدای شي داسې یو حالت وي چې دا محیط رقیق وي نظر دې ته بیا دا وړانګه څنګه ماتیږي د نارمل څخه لیرې خواته بیا خو تصویر دلته رامنځته کیږي. کله چې په هغه حالت کې سوال حل کړي بیا به فورمول همدا درته راسي. که داسې یو حالت وي چې دا غلیظ دی دا رقیق دی همدا زموږ تاسې موضوع خو دا وړانګه دومره نسي ماته وړانګه داسې ماته سي د نارمل طرف ته راماته سي خو دومره ماته سي. دا ویني دغه اصلي مسیر و که نه دومره لږ ماته سوه. اوس خو نو دا او دا تقاطع نه کوي. د دې غځونه چې تاسې وګورئ دا به دلته یو تقاطع وکړي. اوس خو تصویر دلته تشکیل سو. دا بل حالت. په دې حالت کې چې فورمول پیدا کوي بیا به هم دا جواب وي. او په دې کې هم تاسې علامې مراعاتوئ چې څنګه په نورو برخو کې کار کوئ. او په دې صورت کې چې تصویر تشکیل سوی موږ فعلا جسم نقطوي نیولی و اما په مجموع کې چې تصویر تشکیل سوی تاسې لوی ښودنه په همغه فورمول پیدا کوئ چې مخکې مو ویلی و. دا و په کروي سطح باندې انکسار.